نو قدرمنو دوستانو په جلال آباد کې مو د ادم خان کباب وخوړی، پسې رالو کامې ولسوالۍ ته د همایون ماما چې د کامې د شریخ بنسټ ایښودونکی دی د هغه شریخانې ته رالو. یوازې شریخ نه دی، دلته د خوراک شیان نور هم شته، د پخېدو شیان بخارونه او دیګونه باندې دي. پوښتنه مې نه ده کړې چې نور څه لري. د شریخ اړوند دلته د ملګري راته وویلی چې دلته د کیلې شریخ شته، د امرودو شریخ شته، بل د څه شریخ اوس د دې دواړو وخت دی، سټابري وخت اوس د هر میوې سیزن یې دوی دغه شریخ ځای پر ځای درته جوړوي. نور معلومات به دغه وروره څخه واخلو، وایي ته خپله خبرو سره وکړو. دا مالګه ده. دا خو لکه هغه د پېښور کې د یوه سړي بریتونه هغه داسې او یا دا برج خلیفه دی، دا برج خلیفه دی چې خراب یې کړي که نه. ښه د هغه ملګري سره ته خبرې وکړه، د یوه د آیسکریم اړوند معلومات درکړي. تاسې د کوم ځای زمایي ماما څونه وخت کېږي دې ځای؟ زمونږ په دې کې اووه کاله کېږي، دا اوس چې کوم ځای کې وو، او یو 5 کاله مخکې یو بازار و قلعهخون او دې غازي کې هلته م کار کړی. ټوټل څونه وخت کېږي؟ ټوټل 12-14 کاله. د دې 12-14 کاله کېږي چې دلته شریخ پاله کړي دي یا دغه شریخ پرځي کوي، دغه شریخ تیاروي. او په دې شریخ کې دا چی سره مکسوي دي، چی څه جوړوي؟ کوم فلیورونه لري؟ په دې وخت کې خو یا فلیورونه نه، اوس په یوازې شوده او بونه من کاروو، او هغه شوده بوره کې بیا پکې هلته کې شریخ کوم کیمیاوي مواد شی او پرتې هم اصلي مېوې دي. بیا بېرته دغه مېوې وراچي، دا کیله ده او لاندې امرت پراته دي، او دا انتیک امرت دي لکه سیب داسې ګردي امرت دي. موږ په کندهار کې راځي خپله کوم امرت دی. دا د کوم ځای دی دا امرت؟ پاکستان ته راځي؟ د ایران یا به د پاکستاني. خو موږ به شریخ کې اوس فرض کړه لکه په شریخ کې اوس د امرود او د کیلې او د سټابري وخت دی، یعنې توتې زمیني چې ورته وایي. او بالکل اوس د هغې وخت دی. اوس موږ په شریخ کې هغه اچوو. موږ هم په کندهار کې د آیسکریم او د جوس پان هم لرو. هو موږ هلته مېوې چې دي د ټولو جوسان جوړوو، او خپله یو چې پښتانه لرو، یو پیزا او ګزارولو دا شیان جوړوو. ملګرو ته شریخ به مو ښکاره کړو. سمه ده، ونیسو ښکاره یې. ښه. او دغه ورور چې دی په لاره کې موږ د ده څه پوښتنه وکړه چې د کامې شریخ ته، نو د لار راوښوله چې کتله مو زموږ تر مخه دی را رسېدلی وو، اوس دا دې ورته ولاړ دی د خیر. ښه. واو، داسې غوړ پیروی پر سر ولاړ دی. یا خاص برده او د ټوټه کې لاچي ده، لاچي یېل چې ورته وایي. ښه یېل پکښې خیشته دي په هغه کې شیدو کې. او دا څو شریخان دغه صوفې جوړوي د خیره سره. دغه یې بله دا شی داسې تاوایي راته. بالکل بالکل. دا کوم دا دی، دا ډول خو تقریبا نیم دی. بل کې څومره مواد دي د خیر؟ دا اوس تازه جوړېږي؟ او دا 1 کیلو شوده دي. 1 کیلو شیدې دي؟ ښه. نو دا دی استاد ته چای هم پرتې دي، شریخ هم جوړوي د خیره سره، او دا چې تیار پروت دی. بل ملګری هغه دی داسې ښه باډي بلډر ځوان ولاړ دی، کپچه وایي. ښه. دا دې څه ور واچول؟ ښه. نو دغه استاد چې دی دا بیچاره وایي په غوږو کوړ دی. خیر، ښه ځوان دی، کار کوي، د هغه بس غټه خبره ده چې خپله خواري کاږي. دلته بیا زموږ هغه د سپین سر کوچیان زموږ د باغ ته داسې تېز باران دی چې د ناستې ځای له نه پیدا کېږي. او بل خبر دا دی، بد خبر چې موږ چې مایپر راتېر شو، د هغه څخه 1.5 ساعت یا 20 دقیقې وروسته چې موږ تاسو ته ډبرې د ښکاره کړه، تاسو ولیدلې. د هغه څخه وروسته د هغه غرو ډبرې رایله سوي دي، وایي په 3 موټرانو کې مښتې دي او 4 کسان یې شهیدان کړي دي. نو ډېر دغه څه خو سره یو ساعت کې چې موږ راغلي یو، یا د 1 ساعت کې څه کم 2 ساعته دونه تېز باران شوی دی ملګرو چې بس شروع دی، هېڅ نه دی درېدلی. اوس هم دا دی شروع دی، خو لږ قرار دی. ښایسته ګلان ښکاره کړه، ښایسته خانه. دا برسه
کومه دي ګلان ښایسته خانه ګلان پر علاقه اوهو څونه ښایسته ویو دی دونه خوند کوي د باراني موسم او دا د عبید الله روان دی دوی اخته دي ګلان ګوري ښه زه به په دا اوبو کې تېر سم ملګرو بسم الله باران دی داسې بدال دی راځو د خیره په دې کټانو کې کښېنو نو دغه کټان دي اوغه د نور خلک اخوا ته پای کې ناست دي هغه به نه راکشو بې اجازې پوه شوې دلته دا موږ خپلو کې یو سره اوس به شریخان وخورو د خیره سره تاسو ته به د ښکاره کړو کاش کېدلی چې موږ هم خوړلی وای او ستاسې سره مو هم شریک کړي وای دا د شریخ راورسېدی او دغه ورسره د چې شو ته وایي پیروی ملایي ده که پیروی دي پیروی پیروی دي بس قیماق هم ورته وایي پیروی هم ورته قیماق ملایي پیروی چې دا موږ پاوالا ورته وایي دي پاوالا چې دي قیماق ورته وایي اصلي مې پیروی دا زما شاته جلال آباد ښار دی ګرد اوبو په سر اخیستې دي نو موږ تللو کونړ ته هغه سړکانو باندې اوبه راغلي دي نو ښه مو دا وګڼل چې نن شپه د دې تېره کړو سهار بیا ګورو که لار وخت ښه دی که نو بیا ځو بیا په کابل کې ګرځو نو ماښام په مېلمستون کې شپه وکړه کباب مو وخوړی هغه دی لوړ دی د سیمه چې ما ښکاره کومه هغه څه لاندې راتاو شو د شیدو چای او هګۍ مو راواخېسته د سهار د ناشتې دپاره مو ښکاره کړه مزدوره ته ته راسې راسره ویې خورې دا کوم کړایي وته وره دا هګۍ شینواري کړایي شینواري کړایي شینواري هګۍ کړایي عبید الله طیب څه نه وه زه خو اوس اخته یم نو څه ووایم نو اخته اوسم و مایې ته ول خبرې وکړه هغه ما په خوله کې وبدي ده ښه ده ښه څه خانم هغه شینواري کړایي خورو اواز نه راځي علي مرغۍ کې دی هغه یوازې څه کوې شام نو کار مه لره دې خواته راسه دا چوټ مې شام وګوره نو ملګرو د جلال آباد ښار دلته رالو نور چپلک چپل فروشي نور چپل فروشي ده د هغه ښایستې ښایستې چوټې رنګارنګ چوټې جوړې شوي دي لاسي جوړې پرسې او لاسي جوړ دي دا مې اوس د وراره دپاره کوچنی سایز چوټې ځینې راواخیستل دا به هغه ته یوسمه او ځان ته مې دا خوښه کړله دا د درېدو سټایل مې لږ بل رقم شو لکه د فلمو د کسواتۍ راسه ځوانه دا چوټ چې راته معرفي کړه دته یې معرفي کړه راسه جوړ راتي خیر اوسې مننه جوړ اوسې دا د چوټو کاروبار دا د دې چې سپاله کړی دی یوازې د هغه دکان دی که بل ځای هم ځای ما لري دا ډېر ځای د ننګرهار کې دکانونه لري ننګرهار او د چوک تراشي طرف هم ډېر دکانونه شته دی اعظم خان ګاوي سره شته یا ستا دکان نه زموږ سره هم دلته یو دکان هم د هغه دکان دی بیا په ګودام لري چې هلته او شاته د ګودام هم لرل چې دی بس سوال ته جوړېږي د ورځې شل جوړه جوړېږي هغه شاته دلته جمع شوی دلته خلک چې دا چوټې رانیسي تاسو ته اندازه درکړي چې د کوم ځای خلک یې ډېر خوښي دا چوټې چوټې مونږ چې کابل والا خلک هم ډېر راځي ننګرهار والا ډېر زیات تاثیر ننګرهاریان خو بس داسې دي دا ځینې ځایونه چې سرحدي هغه تقریبا سره سوي اوس دا د پېښوري چوټې تقریبا موږ خواته وایي ته څه ورته وایې مونږ ته سپلای باندې خلک مشهور دي پېښوري او دا شی نور سره وایي صرف چارسدې سپلای دي خلک دي نو ځکه نه چارسدې موږ پېښور والا بول دي چارسدې والا بول نو ځکه چې دلته دوی بس دې د هغه سره او دا جوړښت دی دا هم یو غټ کمال دی ملګرو موږ به تاسو ته شان د ښکاره کړو چې دې څنګه جوړوي او څه شی جوړوي
دا چې دی اول دا تلې دلته یو استاد ناست دی اول دا تلې بنیاد یې جوړوي دا د چی څه جوړېږي دا هر څه خام مواد د پېښور څخه راځي دا ښه دا لکه هغه ملګرو لکه سریښ وه دا چې تیار کیسونه غټ کیسونه راځي دا یې اندازو سره اندازه او سکي یې سره کټ کېږي دا خام مواد بنیاد دا استاد جوړوي دلته یو بل استاد ناست دی هغه چې بره دا افر او شیان یې جوړوي دلته یو څو استادان نور راسي هغه چې د ګڼ کار کوي دا فټینګ یې هغه کوي دا چې دا خو شوه بوتل دی دا څه کوي دې سره چې موږ اول دا سریش کړو سره چې واچو دا دې سره دا کوي دا کلک شي کنه دا به ګڼ ته ورځي دا وګڼل شي ښه ګنډون ته بیا بل ځای ماشین ته ځي دا دی نه ګنډه شوي دا داسې ګڼونه به کېږي دا ګڼونه لاس سره کېږي دلته دا افغانستان کې دا سهولت د ماشینونو نشته دی دا ګڼونه ماشین سره وشي دا ټوله سره لاس سره تر کېږي ماشین د لاس کار ډېر خوښ وي بالکل د لاس کار کې صفایي او دغه ډېره راځي ملګرو دا د دوی هغه د جوړښت دی یا د جوړولو ځای دی او دا د وینې نیمه جوړه شوې ده میخونه پکې ټکل شوي دي دا بیا په خپل کې هلته سره کړوب کې میخونه ور واچوي جوړښت یې روان دی دوی خپل چوټ جوړوي دا بیا د دوی کسب دی انتیک انتیکه شان دا خو سم دم ماشین بوتل پروت دی داسې ملګرو خپل چوټه مې تاسو ته د ښکارا کړه چې دا مې خوښه کړه ځان دپاره اوس به د دې د قیمت پوښتنه وکړو د دې قیمت به لپاره ټوله نړۍ وویني چې دی کانبای دی که کانبای شان اوس د دې قیمت راته ووایه دوکانداره زه دې وباسم دې کې تا ته اول یو بل ډیزاین راواغوست دې کې یو دغه ډیزاین سپلی ده دا دې دا ساده سپلی ده بل دې کې دا ډیزاین ده دا ډیزاین چې کوم ګوري دا چې د شارټګن وي جوړې نقل دی اصلا دا دې ډیزاین نقل دی دا دغه ډیزاین دی ما ګوري څنګه دا ډیزاین دی دې کې دا ډیزاین راغلی دی دا پول د چې دلته هغه نورې ساده دي نورې ساده دغه ساده ده دا اماغه دا ډیزاین نه لري دې کې فول سپین لګېدلی دی نرمش دا یو داسې فول سپین نشته هغه دی ساده جوړ دی او دا کې دلته د ځای کې هم داسې چرم ورکړی دی د بخۍ دی لاندې باندې څوک چې دوی چوټ دي دلته داسې معلومېږي دی فکر کوم دا ویل غواړي چې دا ځکه خرشکه ده ارزانه ده او دا لږ ګرانه ده داسې به وایي دا په څو دی او دا په څو دی دې قیمت 800 روپۍ ښه هغه 1000 روپۍ ښه دغه دې کې خواري ډېره ده چرم یې صحیح دی دغه د دې چرم یا د چمړه چې د څرمن دا مو یې اصلي دي او اوبه موبو بد نه وړي اوبه مو سره سرمو پروا نه کوي او دې وایي چرم د دې د تر هغه ښه دی او لاسي کاروایي په معلومېږي چې تر هغه ډېره خواري پکې شوې سوې ده د هغه ورایه معلومېږي خیر نورې چنې به زه د ویډیو وروسته سره وم ویډیو بنده کړم نو ملګرو دغه جوړه مې ځان ته رانیول او دا مې د وراره دپاره رانیوله کاش چې چنې مې ستاسو مخکې ورسره ویلي وای دونه سخت سړی دي لکه ډبره یوه افغانۍ نه پرېږدي په هر صورت دا مې ځان ته واخیستې دا وراره ته مې واخیستلې نو چاته د کوم ریټ ویلي تقریبا په هغه مې ځینې رانیول ټولې ودان په هر صورت یا ښه چوټ دي لاسي دي او ارزانه یې دار کړې کوم سوال غواړې په خیر راسئ ملګرو په خیر خو نو موږ رالو د مومن خان و شیرینو کلي ته او دلته دا ښایسته ښایسته پولینان دي دا خرڅېږي په دا لاره په دا سیمه او د دې سیمې نوم چې او هغه کلی دی انسان مختصر ستان ته شعر لري دا سیمه ده ښایسته ښایسته پولینان پکې خرڅېږي دلته به دغه خپل د مینې لین غځولی و تار یې غځولی مومن خان و شیرینو او موږ خو نو ستاسو سره د کونړ کول کړی و چې زه کونړ ته هغه په جلال آباد کې دونه تیز باران و تاسې ولیدئ دا اوبه په سړک داسې روانې وې نو د کونړ معلومات مو وکړي په کونړ کې د جلال آباد لا تیز بارانونه وو سیلابونه وه نو هغې خوا ته نه ولاړو بېرته دورې ترغې و هغه خوا ته ولاړ شو ځکه چې کونړ کینسل شو زه مې هم خوښ شو ملګرو دا ټوله خوښ شوله زه به یو ځل مې قدرمنو لیدونکو په سالنګ کې سالنګ ته راپورته شوي یو د سالنګ سر
ملګرو د مایپر سر دی د جلال آباد ته خاص خرالو څه راغلي ور مایپر باندې دلته رال دغه ابشار ته اوس ملګري وایي هغه د بدخشان ابشار ته ډېر شنه وي زه نو سره منم دا تر هغه ډېر شنه دي ډېر کمزوري د هغه اوبه ډېرې وې او پاتې شولو یا لوړ هم په لوړوالي نو ښایسته خانه هغه پر غاښ شي دا منظره داسې ښکاره کړه لیدونکي ته ښایسته ځای زه به لږ مخته ورشه اوبه د لار بچې دې تللی دي دغه مخ نیولي ملګرو د جلال آباد څخه په خیر راورسېدلو جلال آباد کې ډېر تېز باران و او ولاړو مخامخ سیداب سیکرغې ته یعنې بالای باغ کسرو ته ولاړو هلته هم باران و خټې وې نو دا خوا چې راتللو د یو ملګري سره دلته په دا سالون کې امپریال کنټیننټل هوټل کې دا سالون کې د ودو هوټل دی د دې مېلمانه یو راځئ راسره نور دننه ډېر ښایسته سالون دی یعنې که ووایو چې د کابل په سطح اول دی هم دې وسي دا خو چې موږ نور نه دي لیدلي دا کنټیننټل چې دی ډېر ښایسته سالون دی د ودو دپاره تاسې وګورئ چې ښکاره کړئ وګورئ نو ملګرو دا دغونه لوی غټ هوټل یا سالون چې دی دا یوه برخه نه ده په دې کې وایي 6 دي که 15 دانې ودونه ځایېږي یعنې 6 ځایه دي یو د سلطنت په نامه دی بل د صدف په نامه دی په دغه یوه کانټیننټل کې بیا څو ځایه څو برخې نورې دي موږ اوس په سلطنت کې مېلمانه یو راځئ راسره نو که د لمنو لیدونکو وې وارې ولې ما ته راواړوه شرټونه ونیسو د انتظار شیبې پای ته ورسېدې ټیک 10 بجې دي ډوډۍ د خیر راورسېده ډوډۍ ماشاءالله ډېره ښایسته ډوډۍ ده دا چې څنګه خوړل کېږي دا به پرې دغه راشي بسم الله او ډوډۍ به ونه شي کندهاریان یې وکړه دا نور د ورځې څخه نو ملګرو راغلو ډوډۍ ته لوړ ناست وو د نورو خلکو سره بیا زوم راغی او دا موږ د چا سره مېلمانه وو هغه موږ یې بوتلو وی آی پي یا سپیشل خونې ته هلته ښه پراته خوراک مو وکړ او اوس راووتو زه بېرته د هغه ملګري سره کور ته دا هوټل دی ښکاره کړئ څه چې دی وګورئ نو ملګرو سهار تقریبا 8 بجې راوتلي یو اوس دي په بالا 2 بجې تر اوسه په بازار کې ګرځېدلو دا هم آخري ولاګ دی د ولاګ آخري برخه ده د ولاګو نو نن لا د لوی کابل کې سبا د خیره ځو او نن ماپښین مازدیګر خواته یې وارې ځو لمر ته لویزون ته هغه ته مېلمانه یو د هغه تر مخه به دلته په دغه تیاره چې معلومېږي دلته به ډوډۍ وخورو د غرمې نو راځئ راسره د باندې مو ښکاره کول کیک دی هغه آیسکریم دی او دا شیدو والا کیک مار دی اوس دا تیاری د نن ته تیاری تر خېږي دا چې شته تاوله دا د تیاری د خطولو ټیکټ راکړه موږ ځای ځو که څنګه کوو ځو دغه ته الماتا ته تاجکستان ته نه ځې داسې زورور یخ دی په کابل کې بس علیده ته یخ تیاری ته د شا د خوا ورخېږي یخ پرځه تیاری ته درځه دا
دا کار نظامي تیاره ده بل تیارې وزن او دا رقم نه دي لیدلي ډېر سفرونه کوم نو مخه څه وبدله ملګرو اصلي تیاره ده او ډېر خوند کوي اورجینال د مخه څه والا ملګرو دا موږ دا تیاره ده دا سټان دي او سټان یې نور زما په خیال پکښې ایښي دي که یا سټان بیا له هغې دا میزونه یې پکښې ایښي دي چې جوړ کړی یې هوټل دی د غرمې ډوډۍ به نن دلې په تیاره کې وخورو دا دی په تیاره کې کښېنستلو تیاره هوټل نو نن د غرمې ډوډۍ دلې خورو د خیره چې دا ښکاره کړه د ایښولو ځای دی کوم چې خلک سفر کوي بیا خپلې غوټې دلته ایږدي نو ډېر ښایسته جوړ دی او هېڅ نه موږ داسې فکر کوو چې دا به یا ریله سوی یا به خوش سوی یا به دلته پروت وي بیا به یې راوړي سرسم کړی بیا هغه ډېر جوړ او تیاره ده او پل ښایسته قدرمنو لیدونکو لمر ماښام خپرونه ده دی په سټوډیو کې اماده ناست یو 7 یا 8 دقیقې پاته دي خپرونه را پیلوو د میوند صاحب سره په خپرونه را سره تعقیب کوي تر هغو دوی ته دا سټوډیو شاوخوا ښکاره کړه د لمر لوګو دا ښایسته نوی سټوډیو خورا ښایسته ځای دی ملګرو اسناد و قوالي دي شرعي قواله ده عرفي قواله ده اسرائیلو او باغونو شان ګر سره تقسیم کړل او اوس راهنمایي سره ډېر ښه کار دی که بس خدای د خیر کې وضاحت ته به رویش خوشحاله خود خوشحاله چې ته خوشحاله مجبور یم چې خوشحاله شم خدا صحیح دی بس به ځلې خلاصو هغه تا ته دوه توانه خدای ستاسو سره دا یو سره کتل متل نشته بل تا ته خپل باغ غالي در ورسېدی هغه په کوم سرای چې دی هغه دی او دوه توانه دي ما ته خالیم ذکر راورسېده بلا په دغه خوشحالي سره صحیح دی موټر خو بیا زما دی نو هغه کې بیا شمه اسنادونه یې زما سره هغه سره ولې دی بار بیا جنجال هم کوي سړی خبر ده سره او بلا دا نه سړي د خدای په امان ورته ځم په امان کښېنه غوړې وای دا څه کیسه ده خو بیا شاده تاسو نو ودرېږي تلواران باندې کېږي مور د سره پوزي زی په مخه مشه څه مطلب دا به دا نوې خبر به د کومې خوا خبره نه ده نوې خبره ده مور دې د ګوره خبره پرونه شام سوي و چې موږ یا موږ د ویش خبره کړې د سرای د موټرو د کور د جایداد خبره کړې د مور خبره مور خو ته مشر زوی ته ته ولې د سره ساتي کشر ته ته ټول پر ګران وې ته دا ګران نشته خو هغه پر لري چې زه پر ګران یم ودرې زه خبر ته کوم ګوره وراره کړه ګوره مشر چې په کور کې نه چې دوستان د ښه او بد لپاره تا دپاره راځي تا ته راځي ستا پوښتنې ته هلته مورکۍ ښه دي بل ګوره ته مشر چې نه بیا یې غواړې نه دوه مې ته ولې نه غواړې اصل خو بد کار دی چې د میانځي سره یا به د کشر سره یا به د مشر دا خبرې پر دغه مور د وراره په سیده تاسو د نن پرې اورېدلې چې مور تللې د میانځي زوی وس بیا دا غلاس سره په دا وځي کې د څه کاټو ما په پر زور مې مراوله اوس چې کشران دا رقم څه نو خبر نه مني ولا خواج بلا نو ملګرو لمر ماښام خپرونې ته شامو بوتلو خپرونه خلاصه سوه بېرته راغلو د شامو دوکان ته اوس به دی ما ته صابون راکړي ځکه چې نن مو په کابل کې اخري شپه د سبا د خیره روانېږو ځو بېرته کندهار خواته ځوان کې تیز سر خلاص ځوان خو یو ته ما ته صابونان راکړه او راویې شو دغه صابون مې درته راواخلم دا یو دانه په دې کې بوردس دغه شی هم صابون راکړي دغه چردانه صابون ورته وایي پکې چې دي ښه پرته په دې کې یو انار دی چې دغه صابون دی دا د مخ د ګونجو تبصرې د جلد غاړو او دغه ټکي خالونه دا ایسته کوي دا ډېر مخ ته کارېږي او څوک چې پر بدن غوړي لري بدن لپاره هم کارېږي او دغه بیا چې دی بادام صابون دی بادام بیا هغه وچ جلدونه چې دغه دپاره او دغه
دغه زیره ده زیره بیا هغه حساسیت چې لري دانې خارج کړي سري سري هغه دپاره او دغه بیا ګلاب دی دغه هغه پوستو دغه پوست چې ځینې انسانان یې شودانې پوست یې مخې پوسته چې خنګ رچ کوي دا د هغه انسانانو یعنې د دې څه معلومېږي چې دغه ګرد شان زه نه لرم دغه باید یوسم په دې کې دا نو خاص ستا دپاره د مخ ځبانېدو داغونه ټکي او ګونجې هوارې او غوړ اضافه غوړ دا ته د خلکو ته په څه ورکوې دا موږ په کندهار کې چې په کومه بیې دي هغه به دلته موږ ورکوو په 210 افغانۍ موږ ته چې په کندهار کې ورکوي یعنې موږ خپله نمایندګي ده او دا نور صابونان چې بیا دي پیکیجونه دا بیا په 310 ورکوو چې دې کې 4 دانې دي او دا په 310 دا په 210 دا په 310 او دا چې دانګي بیا چې دي دا نور بیا ټوله یو شي ځینې بیا ته کوچني راځي هغه بیا په نیم سل دي نو زه دغه یو دانه چې وړم بیا استعمالوم بیا تاسو ته مو وایم چې ښه کار یې وکړي که نه او بیا درته مو وایم ته چې شي نه اخلې څه یو شی نه واخله زه دغه پیکیج راخلم دا زما د طرف څخه ملا ته ډالۍ کوم راولم ملا پکښې راولم بهترین خار راولا دغه څلور دانې پیکیج د نور ورته تشریح به تکي ما د پاسه د توفه ده نیچرل یا دوه ماره مور ته تشریح کو ځکه دی بیا په یوټیوب کې بیا وګوره ورسې دا تشریح ته ځان ته شی نه وړې اته شی مای زه دا غس شوی یم هغه د سپورت پټ شان بیا رانیسي تاسو نه په خبر راځي بس نو بیا که د دې خوا په لاره کې شی مای ور سره وبې ګوري که نه و نو برابر سپورت وای په امان